بسم الله الرحمن الرحیم. خرجو دی MCSE یو دیرشمه ویډیو ته چې راځو په دغه ویډیو کې سٹارټ اخلو. یعنی what is OU؟ OU meaning د موږ سره یعنی organization units ته ویل کیږي. یعنی د OU په واسطه موږ کولای شو چې په یوزر باندې پابندي سوله، یعنی په یوزر باندې ریسټرکشنز ولګاو یا په یوزر باندې مای کمپیوټر ډرایوونه سافټویرونه سٹارټ مینو کنټرول یعنی دغه سيزونه بلاک کوو. یعنی واحد ترین پابندی چې د موږ سره آغا صرف او صرف په OU کې دی. یعنی کوم بل سرور موږ سره نه راځي چې داګه د لارې نه موږ کوم پابندي سوله. دغه IT چې څومره په غرور کې چي دي یا خلک چې ورڅخه ډېر یاري دغه غونډ زور چې ده یعنی دغه OU دی. نزول د OU کریټ کولو طریقې ته دم تاسو ځل ویلم سافټویر ډپلایمنټس کې OU جوړول خو لار بشي یعنی اکټیو ډایرکټری یوزر ان کمپیوټرز. کچیر ته تاسو یوزر په دې یوزر فولډر کې کریټ کړئ لکه اوس چې د مامو کاکا وغیرہ نو په دې یوزر باندې چې د مون کوم پابندي نشو لګول. یو دو پابندي ده چې ټایم ریسټرکشن او پیس ریسټرکشنز کا یوزر فولډر کې وسی یوزرز خو نور پابندیان چې ده په دې باندې چې د مون نشو لګول. زیاتر کمقلان سے چل کے یو OU کریٹ کے او پا دی یو OU کی دو دری یوزر آت چاہی او کپا گروپس لگے بیا صحیح خود دی هدف چی دے یعنی یو یوزر دے چی پاگی بانے ڈریبونا باند کی خو فکر دوس چی دا پا یوزر نلگی گی دا پا OU بانے لگون کی یعنی که چیز پا دی کوٹا بانے پابندی سو لگون OU یعنی کوټه نو په دې کوټه کې چې تاسو څومره استه دا پابندي پټول لګي که په مشخص کس غواړي نو هر یوزر د پاره به یو OU کریټ کوو او دا رول دا پالیسی ده چې ته مجبور یې چې هر یو یوزر د پاره یو OU سو کې یعنی کریټ ځکه چې په چا باندې یو پابندي لګي په چا بل او په چا بل یعنی د OU کریټ کول ته ډومینز رائټ کله کې او هغه نه بعد نیو نه بعد اورګنایزیشن یونټس چا د پاره زورته وم چې ماما اوس دا د کوټې نومش ماماس کچیر دغه چیک مونږ سره لګېدلې نو دغه ماما بیا مونږ ډیلیټ کولای نشو نو چیک اخواته کول کسبه اور زرم وی ډیلیټ کوو نو ډیلیټ دشي کلیک ما یو جوړ کو تاسو چې په دفتر کې شل کسان وي نو شل دا شل ته بچ دی OU ډیلیټ هر چاته په خپل نوم باندې یعنی دا چې صرف OU کریټ خو یوزر په دې کې نشته نو زمون دغه یوزر چې ده په کوم ځای کې ده یعنی یوزر فولډرز
دغه ماما دی راواله داسې کشک او په دې کې څه وکړه واچو ماما اویو کې واچو خپل کچیر په یوزر فولډر کې د سې یوزر نوی نو بیا به څه وکړي لکه بل اویو فار ایگزامپل لکه بابا ونیسه دا خو اویو جوړ شو بابا په نام خو په یوزر فولډر کې نشته راځم بابا باندې رائټ کلیک کوم اویو باندې او بیا هغه نه بعد نیو نه بعد یوزرز سپنامه بابا لاګین بابا نیکسټ پاسورډ ماسورډ کاچه امزره ده او کناچه نو طریقه مې ته خودله چې څنګه بغیر د پاسورډ نه یوزر جوړول شي اول سرونو ډومین یوزر کریټ کول کوي صحیح یعنی تر اوسه پورې په دې باندې چې کوم پابندي نشته اوس پابندي پلوریس زو چیرته پابندیانه غونډه چې دلته بځه ټولز نه بعد ګروپ پالیسی منیجمنت څه بس غونډه پالیسی هم دې ځکه موقع کلیک بایک څنګه چې کلیک شو کوم یو بځه دوه کلوش یو بند خد پابندی چې ده په چا باندې لګي ګوره بابا دې مراغله او بل چې ده ماما دې هم ماما ولګم که بابا ولګم ماما خواته شو ډبل کلیک کړه ډېر خنزیران وي رائٹ کلک کا اواغے نباد کریٹ ایٹ جی پی یو یعنی گروپ پالیسیز پالیسی تسنم ورکه نو پویګو خو تاسو د سيزولي کې چې سبا ورستاله پته ولګي چې دا پالیسی مسله په لګول اصل دا پالیسی دلته راځي دا ځای کې ګورئ او بیا هغه نه بعد چې د څوک په دې پالیسی رائټ کلک کا وسور دوايا ایډټس edit numbers double click on policies user configuration خط administrative templates غونډه سيزونه دلته طالب موجود دي که پس باندې لګي فرست خبره چې د کانټر پینلز چې په کانټر پینل کې دا غونډه لګا کنټرول پینل کې چې د اول اپشنز ده یعنی هاید سپیسیفیک کنټرول پینل آیټمز اوس ګوره کنټرول پینل کې ټول شان وته راځي ماوس شته کیبورډ شته اډ ریموو پروګرام شته یوزر اکاونټ شته پرسونالایزیشن شته هر بل شی ډسپلی وغیرہ وغیرہ سور باندې بندول غواړي زویم غونډه سيزونه دی ورته شو شي خو لیکنز ډبل کلیک دغه موز د چې دا ورته ښکار نشي بل کوم ډبل کلیک کیبورډ وغیرہ وغیرہ څه چوي غونډه سيزونه شو کیږي خدا شی ورته نه شو کیږي خو دلته چې دا اوس اپوزیټ خبره کوي دا بل لاندې اپوزیټ خبره ده چې نه هغه خو مې اپلای نه کړه هغه مې اپلای نه دبل سوی ورته نه ټول سيزونه د بند شي خو یو شی د ورته صرف اوپن شي بس لکه څه شي لکه موس زوم صرف موس د ورته شي بس اوکے راځم سٹارټ رن ستاسو هر پالیسی چې لګي سٹارټ رن ته بځي او جی پی اپډیټ وکړي پالیسیانو ریفریش د باندې زه خو کې موږ سره یو کلاینټ سپیسیز خوا کې کلن پیسې ده غواړم چې دا بابا لاګین کوم
دا ګوره موږ په کلاینټس باندې نه لګو دا موږ په دې یوزر لګو چې دا یوزر هر چی ته لاګین شي په دې باندې دا پابندي لګول کیږي press alt control delete switch user other users username بابا چا باندې ماما خب جان 2123 صبر وکړه نه نه دی باندې ما پالیسی لګولې صبر وکړه خبره نشي ټولز ته پالیسی یعنی مونږ اول سرونه کې ویل او دله زمونږ په زما په خیال چې دله ما پاسورډ نه دی ورکړی زینم تل ډېر موده وشو خیر خبره نشته ماما ته ځو چې په دې باندې مونږ کو پابندي لګولې کنده لګولې شاید پیس ریستریکشن وي شاید ټایم ریستریکشنز وي دا خو نه ده پیس ریستریکشنز صرف اقباز شاه هایپن پی سی کې لاګین شو نو لري کنه اخو نم جالبات هایپن پی سی ده دا می اخو اپلای اوکې خا بیا یو ریفرش پاسورډ مو زما د ځان نه تله شاید وی نیوي خو خیر ریسیټ پاسورډز جان shift 2123 confirm John shift 2123 صحیح دا اول سرونو درس خبر وسیزو پاسورډ اچو چې جان shift 2123 انټر کړو لاګین شو ټول سيزونه د بنوي خو صرف ماوس دی ورته راشي زو دی کنټرول پینل پلوریز کنټرول پینلز کې زو لارج آیکن ته زو څنګه یې شامل شي ماما There. Counter panels does it? یعنی صرف او صرف ګوره موز ورته راځي خو نور اپشن ور باندې څه شو مشکل ونشته کچیر غواړي چې بیرته خوشی کې خیال دی دلته په دې کنټرول پینل کو پرسونلایز نو کار نه اسکرین سیور څه چې هغه ټول بند شو کیبورډ ماوس او پرینټر او ټول شان بند شو یعنی کچیر ته غواړي چې بیرته علاوه not configures بیرته ختم شو بیرته ختم زده نه بعد په همدې طریقه پرسونلایز ته بلل شو پرسونلایز کوم خو موږ سره ډېر خبرې دي سکرین سیور د ایتمز د ډیسکټاپ آیکنز راځي ماوس هغه مشته پکې لیکل لکه ډېر څیزونه پکې دي اول ډیسکټاپ آیکنز چې کله مونږ رائټ کلیک پرسونلایز ته ځو ډیسکټاپ آیکن ته ځول ته بیا مونږ چې د ځان ته چیک کو کمپیوټر او نتورک او ایکسپیرینس دغه علامه د نور وته رانیش دا نیم ختم شو ها بل څه شي ماوس پوینټر ورکشه دینه ها بیکګراوندز ته سکرین سیور بیکګراوند ساوندز هر څه شته پکې فار ایگزامپل څه شي بند کور باندې بیکګراوندز نور د ورونو چې د خیال دی چې هغه بیکګراوند ځان ته چینج کولای شي تصویران دی بلدن هغه بند سکرین سیور ټایم اوټ چې مونږه ټایم ورته ورکو چې دومره سکند بعد خپل اتوماتیک څه کېږي سکرین سیور د ور باندې راشي کمول زیاتول ستاسو مضبوطه صحیح معنا څه ورته واغست بل څه شی وکم ورته
تیمز دا دم بند کا چې انګلیش د لږ زره ښه وي ورومه چې دا وینډو سره لږ بلد اوسې په دې شیانو خپله پوهېږي هر څه نوم خپله شته سټارټ رنس جی پی اپډیټس اوس بېرته به ته لاګاف کېږي یو ځل بېرته به ته لاګاف کېږي خامخا ځکه چې هغه زور ورنه ختم شي که نه زور ورنه ختم شي press all control delete switch user other user mama john shift to 1 control panel de tool shan वापस होता रागला right click personalize आगा शे ورک شو icon backgrounds hide تمسونه ممسونه ختم شو سکرین سیور بندول کلاول نشي 400 کې دیږي نشي مشکل خو نشته تو یست خب په همدې طریقه یعنی د هر څه شته لنګویج منګویج پښتو باندې دری باندې وغیرہ باندې زو د ډیسکټاپ په لوري ډیسکټاپ کچیر ته بیرته ختمه ښه بیرته ختمه هر څه چې د لګوله ډبل کلیک او دا بیرته ناٹ کنفیګر کړي ناٹ کنفیګر آیکنز ناٹ کنفیګرز صحیح شو زده نه بعد د ډیسکټاپ په لوري ځو ډیسکټاپ کې موږ سره مای کمپیوټر آیکن ویل سایکل بینس وی ډاکومنټس وی نیټورک آیکنز وی ایکسپلورر آیکنز وی یعنی هر څه پکې موقعیت لري کچیر تا واغسته hide and disable all item on the desktop فکر د بیا وسی چې ته په ډیسکټاپ باندې رائټ کلیک هم کولای نشي دا آیکن خوري کیږي خو رائټ کلیک هم چې ستا کار نه کته چې نه یو بندوما دلته نو یو نمشته ایکسپلورر کمپیوټر مای ډاکومنټس نیټورک کمپیوټر پراپرټی ته چیزه ارس باندې خو زه یو ځل عمومي خبره ناٹ کنفیګرز عمومي مکمل باندې سٹارټ رنز کا یو باندې نمونه لیکل شوی کا یو دانه ته وزوه مجبورم چې یو کال پدې ولګو زو هغه نه بعد یو ځل لاګ اوټ کوي لاګ اوټ چې لاګ اوټ نشي نو دا پالیسی ور باندې نه لګيږي press all control keys switch user other users username mama password john shift to 1 2 3 ऐसे खंजर तो हमारा कल लगेगी कल नहीं लगेगी खंजर start run चाहिए start run GB average उस बनी कई लगेगी मत دا زیاتره د وایرس هغه دی خایو switch user other user names mama password john shift to 1 چې وخت واغسه بیا کېږي شپون کې چې لاګین هم نشي سرور هم نو ختم اخو نه هغې ځنه به کوي ډسیبل به یې کې یوزر ختم ګوره هغه آیکن چې مخکې و هغه د هم دا ختم شو.  ګوره رائټ کلیک یې ښه ګوره
دا دم کار نه کوي هیڅ دم د کار نه مشکل خو نشته کمومی بنده خدا شو او که یو بنده میتیارشت خل not configured زوده نبات start menu in taskbar تس دایل گوره دل تخل دا taskbar دشو گوره لاک کیگیم انلاک کیگیم التم گوره اس خفلل کیگی لاک شو و انلاک شو شتا دا کنه start menu تلتا گوره ال پروگرام شتا پا دیزه که گوره documents picture music games computer control panels دغه start runs ار بلا شی دې پښته رازم دله personalize menus شته کوم ځای کې به ګروپ خو خیر دا کوم یو چې ښکار دی دی له پسې لاړ وشو لاک دی تاسو با دا لاک بلاک ساتي ان لا کوله به نشي خر په همدې طریقه آل پروګرامز شته کنه اوس آل پروګرامز باندې قدم ورته په همدې طریقه help شته ده کنه help and supports باندې کوم په همدې طریقه موږ سره پرایویټس مې بيشته ده خو نه پوهیم چې ته وایي نشته ده په همدې ځای کې راځي هستوري اکثریت سيزونه چې موږ اوپن کوو د بیت ته چې راشي دا هستوري دلته جوړیږي کوم شیان چې دا اوپن کړی وي هغه هستوري دلته جوړیږي ته وایي چې دې نه بعد نو جوړ نشي do not keep the histories په همدې طریقه recently items همدې شی ته وایي نو start runs ګور رن د راځي کنه نو رن مندم ران شي رن ور باندې بانس خو څه چې غواړي دلته شته میوزیک ډاکومنټس آیکانز او میوزیک نیټورک پکچرز ول شان دي بس د start run پرس قبل شي کولاوي خو زیو ځل لاګاف کیږي اوس خور بلا شی ورته راځي یعنی بیخي ورنه کدو جوړه نه ماما پاسورد جان شفت 1 2 3 بابا کسر دلته وباسه دا خلک د چې زما باندې نه ده سره پرې کوم کامو دلته کس نه بتیریږي کنه داس ده د خزو غلام نه بتیریږي ویډیو تاسو ډیر لر زیاده ټول خبرې وکړي دا چلار شي مور سو په پیدا نشي چې دی مردارګي مشکل خو نشته زو رائٹ کلک دا دملارو نور لاک خلص کار مارنے کی اسٹارٹ کے آل پروگرامز ہیلپ اسٹارٹ رنو زو دینا بات زیادتر ٹیم چې داغه کمپیوټر هنګ کیږي نو هغه څه چل کې پریس آل کنټرول ډیلیټس دلته وته سره راځي ګوره پریس آل کنټرول ډیلیټ کې لاک دس کمپیوټر سوئچ یوزر لاګ اف چینج پاسورد start task managers delete remove the change passwords okay lock computers okay task managers
اوکے په همدې طریقه لاګ آف دند ولګي بیا سٹارټ رنز جی پی اپډیټس یو ځل لاګ آف کېږو به یا الله خیر press all control delete switch user other users username mama password john shift to 123 دی خنزیر ته ګوره مونږ خو دا بیکګراوند آشان هم پرې نه ښودلی ورته ډسټاپ آیکن خو مونږ ته پرې نه ښودلی غونډه سیزونه څه شی شو نور خپل کار دی چې بس